د لوی او بخونکي خدای په سپېڅلي نامه ګرانو لیدونکو السلام علیکم. حمید حسن له کرکټ استعفا ورکوي، خو د مطلب له شریک کېدو وړاندې چینل حتما سبسکرایب کړئ. له څو کلن انتظار وروسته لوبډلې ته راستون شوی تیز توپ اچونکی حمید حسن د خپل استعفا اعلان کړی. هغه ویلي چې نړیوال جام سیالۍ وروستۍ سیالۍ دي او د کرکټ سره به خدای پاماني وکړي. حمید حسن د افغانستان په تاریخ کې یو له تیزترینه بالرانو څخه دی، خو وخت نا وخت له دردونو سره مخ وي چې ډېر وخت له لوبډلې سره نه وي او له ځنډ وروسته لوبډلې ته راځي. هغه په وروستیو کې په کرکټ کې تبصره کوونکی یا کمنټري هم شروع کړې او وایي چې له نړیوال جام وروسته به ریګولر کمنټري کوي. حمید حسن د افغانستان لپاره په 32 ورځنیو لوبو کې په 20 اورېج سره 50 وکټې او په 20 ورځو لوبو کې په 22 لوبو کې په 6.55 سکانو مې 14 اورېج سره 32 وکټې ترلاسه کړې. د کرکټ نړیوال شورا د مبصرینو له نظره هغه به په نړیوال جام کې د افغانستان د بالنګ لپاره لیډر وي او د افغانستان بالنګ ته به د نبی او راشد ترڅنګ ډېر ګټور تمام شي. تاسو د حمید حسن په هکله څه نظر لرئ؟ آیا د هغه په تګ خواشین یاست که نه؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخونکي خدای سپارم. د الله په امان.